سلامونه او نیکې هیلې بیا هم استاد حکمت الله پوپل ستاسو په درنه چوپړ کې حاضر شوی یم. نن د خیره په عمومي ریاضي کې تاسو ته د طاقت څلورم قانون وایو. هغه قانون چې په هغه کې د ضرب حالت دی او داسې دی چې قاعدې او توانونه دواړه مختلفې. که څه هم دا د مکتب په کتاب کې نسته خو خیر تاسو به د دې سره مخامخ کیږي. دا چې تاسو به دا څنګه حلوئ د دې طریقه به تاسو ته تشریح کم. نو راځو د طاقت څلورم قانون دی. هغه یو قانون دی کوم چې د ضرب په حالت کې قاعدې او توانونه دواړه مختلف وي. نو که چیرې غواړئ چې زموږ تعلیمي پروګرامونه تر تاسو پورې ورسیږي نو لطفا افغان ری چینل سره سبسکرایب کړئ. نو راځو د خیره سره نن د خیره د طاقت څلورم قانون دی، یعنی چې قاعدې او توانونه دواړه مختلف وي. فرض کړه تاسو ته یو سوال درکړي وای 8 په توان د 15 ضرب کې په 4 په توان د 6 کې. کله چې موږ د ضرب په حالت کې قاعدې او توانونه دواړه مختلف وي او موږ وغواړو چې دا سوال حل کړو، تاسو به کوشش کوئ چې دا قاعدې سره مساوي کړئ. دا چې قاعدې باید څنګه مساوي کړئ دا د تجزیې په مرسته تاسو کولی شئ مساوي کړئ. څنګه یې مساوي کړئ؟ قاعدې تجزیه کوو، 8 تجزیه کړئ. 8 جمع تعدادی پر 2 وشو 4 چې پر 2 وشو 2 چې پر 2 وشو 1. اوس تاسو لیکلی شئ د 8 پر ځای ولیکئ 2 په توان د 1 2 3 2 په توان د 3 یعنی 2 په ځان کې 3 وارې ضرب دی او خپل توان چې دی هغه کل توان لیکو. وروسته ضرب بیا 4 تجزیه کوو. 4 چې پر 2 وشم 2 چې بیا پر 2 وشم 1. اوس د 4 پر ځای لیکلی شو چې 2 څو وارې دي 2 چې دی 2 وارې دي. دا خپل توان یې کل توان لیکم، یعنی پر سر باندې ور لیکم. اوس نو دا قانون دریم قانون موږ ویلی و چې یوه قاعده کل توان ولري، یعنی 2 توانه ولري یا 3 توانه ولري. حل یې څنګه کوو؟ قاعده به لیکو، توانونه به ضربو 3 5 15. دلته هم قاعده چې 2 یا 3 توانه ولري قاعده لیکو، توانونه ضربو 2 6 12. اوس نو د ضرب په حالت کې چې قاعدې مساوي او توانونه مختلف وي، اول قانون و چې له قاعدو څخه به مو یوه قاعده لیکل او توانونه به مو یو په بل جمع کول، معنا 15 جمع 12. اوس راځو 2 لیکو 15 12 سره جمع کړو دا کېږي 28. نو د دغه طاقتونو د ضرب حاصل 2 په توان د 28. یا مثلا تاسو ولرئ 9 په توان د 6 ضرب 28 په توان د 8. که چیرې د ضرب په حالت کې قاعدې او توانونه دواړه مختلف وي نو د حل لپاره باید څنګه وکړو؟ باید د قاعدې سره مساوي کو، حل یې کو، یو رقم یې کو، بیا وروسته سوال حل کو. دا چې قاعدې څنګه مساوي کېږي؟ تجزیه په مرسته مساوي کېږي. څنګه؟ دا 9 به تجزیه کو، 9 پر 2 نه رسېږي، پر 3 یې ویشو، 9 پر 3 3 پر 3 کېږي 1. د 9 پر ځای لیکلی شو 3 څو وارې دي 3 په توان د 2 معنا 3 2 وارې دي، خپل توان یې کل توان لیکو. بیا ضرب 28 تجزیه کوو، 28 بیا پر 2 نه ویشل کېږي، پر 3 ویشل کېږي 9 پر 3 ویشل کېږي 3 پر 3 ویشل کېږي 1. اوس د 28 پر ځای لیکلی شو چې 3 په توان د څو وارې 3 په توان د 1 2 3 په توان د 3 خپل توان یې کل توان لیکو. اوس نو چې کله یوه قاعده کل توان ولري معنا 2 یا 3 توانه ولري نو قاعده لیکو، توانونه ضربو 2 6 12. دلته هم قاعده لیکو، توانونه ضربو 3 8 24. اوس به له مساوي قاعدو څخه یوه قاعده ولیکو، توانونه به جمع کړو 12 جمع 24. اوس 3 لیکم 12 او 24 چې جمع کړو 14 3 په توان د 14. یا مثلا تاسو ولرئ یو بل مثال زه درته لیکم، تاسو ولرئ 1 پر 25 په توان د 4 ضرب 125 په توان د 9. دا سوال وای حل کړئ. تاسو چې دا سوال حلوئ نو اوس راځو دا چې قاعدې او توانونه دواړه مختلف وي، کوشش به کوو چې قاعدې جوړې کړو. یو پلا خو دغه کسري عدد چې دی دا کسري شکل له منځه یوسئ. دا کسري شکل چې تاسو د منځه وړئ دا 1 پر 25 داسې لیکلی شئ. 25 پر 1 کې سرچپه کوئ چې معکوس یې ولیکئ. په دې خاطر یې معکوس ولیکو چې دا یو مخرج ته راوړو، که مخرج ونه لیکو بره پروا نه کوي. د دې لپاره دا سرچپه لیکو چې دا مخرج یو څه لیکل نه غواړي، دا مخرج د منځه یوسو. خو کله چې دا معکوس ولیکو دا توان چې مثبت 4 دی بره په منفي 4 بدلیږي او دلته بیا 125 په توان د څو د 9. اوس دا مخرج که یو وي که مخرج یو ونه لیکو پروا نه کوي، ساده 25 په توان د منفي 4
ضرب دی په 125 په توانده نه کې. او اوس نو دا 25 چې موږ تجزیه کو 15 په توانده 2 لیکلی سو، ځکه 15 چې مربع کو بیرته 25 کېږي، خپل توان یې کل توان لیکو -4 او بیا ضرب 125 چې تاسو تجزیه کوئ 15 په توانده 3 راځي، 15 3 وارې راځي، خپل توان یې کل توان لیکو. اوس به دا 15 ولیکو، دا 15 چې تاسو ولیکئ دا توان بیا ضرب کې دغه علامه چې نسته مثبت په منفي کې منفي کېږي، 2 په 4 کې 8 کېږي. دلته هم قاعده 15 ولیکئ، دا توانونه ضرب کې 3 نه 28. اوس له قاعدو څخه یوه قاعده لیکو، توانونه جمع کوو، دا -8 توان جمع کولو ده 28 توان سره. تاسو خو انشاءالله دونې پوهیږئ چې مثلا دغسې موږ هغه یو قانون ویلی دی، هغه داسې قانون دی که دا قاعده چې مو لیکل موږ ټول که چیرې د عددو علامې مختلفې وي هغوی باید سره جمع نه کړو، دا چې علامې مختلفې وي هغوی باید سره منفي کړو. له 28 8 کموو 19 لیکو، علامه د غټ عدد مثبت که ونه لیکو پروا نه کوي. نو د دې سوال جواب چې دی 15 په توانده 19. نو هر کله چې تاسو د ضرب په حالت کې قاعدې و توانونه دواړه مختلف وي، کوشش به کوئ چې اول قاعدې د تجزیې په مرسته مساوي کړئ او بیا وروسته یې سوالونه حل کړئ. نو دا و د طاقت څلرم قانون چې په هغه کې قاعدې و توانونه دواړه مختلف وي. انشاءالله دا واضح سو، کولی سئ تاسو یې هم د ځان سره چک کړئ. نو دا زموږ د عمومي ریاضي نننی درس و. تر بیا چې ستاسو درانه حضور ته حاضرېږو، ښې چارې ولرئ.